پروین یوه ساده او یوه ځوانه ښایسته ښځه چې هغه د خپل خاوند د لاسه چې د خاوند نوم فرید و محتاجه شوله چې هغې غلط کار شروع کړلو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ دوستانو. وایي چې فرید د لومړۍ ورځې راهیسې یو عادي کار به یې کولو، په بازار کې به یې مزدوري کوله، خو په ژوند کې ورسره ډېرې زیاتې سختو سره مخ و. نو په دې وجه باندې هغه د خپلو خواهشاتو غلامي هم کوله او یو داسې لارې پیدا کوله چې په هغې سره ډېرې پیسې وګټي. په لومړو ورځو کې خو چې کله د دوی واده وشو نو دا ښځه وایي چې خاوند مې ماته ډاډ راکولو، یعنې ویل به یې چې ښې ورځې به راشي او دا سختې ورځې به تېرې شي. خو وایي چې د وخت سره سره د خپل خاوند دا دومره مجبوره کړله چې ورته یې وویل چې ته زما د یو دوست خدمت وکړه او وایي چې ته ما سره دا مرسته وکړه. دا ښځه وایي چې ما ډېر منې کړو، ورته مې وویل چې زه په کومه طریقه باندې ستا د دوست خدمت وکړم. خو یوه ورځ د خاوند دغه خپل ملګری خپل کور ته راوستو او بیا یې خپلې ښځې ته وویل چې ورشه ده سره ستړي مشي وکړه او د ده نه پوښتنه وکړه، یعنې د ده د حال احوال پوښتنه وکړه. ښځه یې زړه نازړه وه ځکه چې خاوند پرې حکم امر هم کولو او ویل یې که داسې زه ونه کړم نو خاوند ورته د طلاق دمکي هم ورکړې وه. ښځه وایي چې ما ورته تر دې حده وویل چې که ته په ما دا کارونه کوي زه به ځان ووژنم، خو هغه دا خبره هېڅ سیریس وانخیسته. نو په همدې طریقې سره د دې د بدن سودا په دغه شپه باندې وشوله او بیا د هغې نه پس یې خاوند په دې کار باندې عادت شو چې په کور کې به ناست او خپلې ښځې ته به یې همدغسې سړي راوستل چې هغه یې په ناروا کار کې اخته کړله. پروین وایي چې څه هم دا ټولې سختې ما تېرې کړلې خو هېڅ ماته د خلاصېدو لاره نه وه چې اخر یوه ورځ د خپل کوره وتښتېده. پولیس سټیشن کې دا اطلاع ورکړله او د هغې نه پس پولیسو چې دا ظلم ولیدو نو ډېر زیات حیران شول او فرید یې ونیولو، سخت یې محاکمه کړو او دې سره دغه جینۍ کومه پروین چې ده د دې وایي چې د سختو نه پس د بدکاریو نه پس مې یو ښه ژوند شروع شو ځکه چې په خپله خوښه مې ژوند تېرول غوښتل نو یو ښې ورځې راباندې راغللې. ښې ورځې داسې چې وایي زه د یو ظالم خاوند نه خلاصه شوم، زه یوازې عمرونه به مې راسره مرسته کوله او ژوند په ښه طریقې سره تېرېدل شروع شول.